جابر او دغه ظالم ریاست زما د پلار قاتل دی. د مفتي شاکر په اړه سعید شینواري دردونکي رازونه افشا کړل. وایي نه د افغانستان جمهوري نظام پناه ورکړه او نه هم اسلامي امارات. د پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. مشهور خبریال سعید شینواري لیکلي د مفتي منیر شاکر صاحب په زړه ډېرې خبرې غوټه ولاړې. هغه ته په آخره کې ټوله دنیا کې 3 کسان د اعتبار وړ پاتې وو، خپل زمری زوی عبدالله شاکر او 2 نور. مفتي شاکر له کلونو راهیسې ممنوع الخروج و، حتی د حج ادا کولو ته یې نه پرېښودو. یو قومپاله ګوند او تحریک هم هغه سره مرسته ونه کړه چې له دغه لیست یې وباسي. هغه د افغانستان جمهوري نظام نه څو ځله افغانستان کې د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه او هر وار له هغه سره وعده خلافي او بې وفایي وشوه. حتی اوسني حکومت نه هیله لرله چې د سر د خوندیتوب ضمانت ورته پیدا کړي، خو د دوی هم بد ترې راتلل. مفتي شاکر یو بېوزله انسان و چې د خپلو بیانونو نشرونکو ته معاش لا نشو ورکولی، خو دومره دریابي لاس یې و چې حجره کې به یې لسګونه مېلمانه عذر کړل او د سره د تفسیر دورې لپاره هر کال راتلونکو 200-300 شاګردانو ته اعاشه د خپل کور له خوار د سرخوانه ورکوله. هغه ته ګڼو پاکستاني سیاسي ګوندونو، عمران خان، مسلم لیگ او نورو د شخصي ازادیو بدل کې د ملاتړ او انعاماتو وړاندیزونه وکړل، خو مفتي ولاړ د پښتنو په څنګ کې ودرېد. دغه ملي دردېدنې زیات وځوراوه. بندیزونه، د کورنۍ ځورول، د یوازیني نازولي زوی تعذیب، هر څه وزغمل. 2 میاشتې وړاندې زوی عبدالله شاکر ونیول شو. مفتي صاحب وویل خاموشه پاتې کیږو، په پښتنو خپله قرباني نه خرڅوم. هیڅوک حاضر نشول چې منیر شاکر ته په کوم بهرني هیواد کې سیاسي پناه واخلي. ځینو ډېره ښکاره ویل دا خو یو مشکوک سړی دی، پښتونپالنه کې شک دی. له مرګ څو ورځې وړاندې مو ورسره ګروپ کال و، هلته ورته ملګرو امنیتي تدابیر او بې احتیاطۍ نه د بچ کېدلو توصیه کوله. یو ملګري وویل تدریس او جومات ته تګ تر یو وخته وځنډوئ. ده وویل دا بې غیرته کار به مانه ونه شي. مرګ زما ته دروازې راغلی وي نو زما قبول دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.